ما پسې ورځ یو کس راغلی و وی په ما باندې یو سعودي کیس کړی دی. ښه دا شیخ صاحب ډېر ښایسته او ډېر ښکلی بیان یې کړی دی د جومات د چاندو باره کې چې دې دپاره اعلانات کول څنګه دي. نو ستاسو قیمتي ټایم نه ضایع کوو، راځئ چې دا بیان پوره وورو. ما پسې ورځ یو کس راغلی و وی په ما باندې یو سعودي کیس کړی دی او بس داسې شوي دی او دغه شوي دی او فریاد یې شروع کړه. ما فریاد مه کوه، د مسلې هله پته لګي چې کله دوه کسان خبره وکړي. سعودي لیونی نه دی چې په تا به یې وچ په وچه کړی. نو چې اول د هغه مسله م وګورو بیا به ستا ده وګورو. نو کیدی شي چې تا سره یې ظلم کړی، خو خبره کیدی شي کېده او کیدی شي دا کار یې په حقه کړی. دا خو یو ځای کې نه دي راغلي چې یو طرف ته پوښتنې بل طرف ته سعودی یو بس دا سعودی به همیشه ظالمي. مسله داسې ده سعودی او عجمې پرېږده، یو طرف ته کافر دی بل طرف ته مسلمان دی. مسلمان فریاد وکړو ته بیا هم په ټکه فیصله نشي کولی. که نه خبره مې غلطه وکړه. ښه مسله څه ده؟ پاڼې راوویستې اوږدې اوږدې. ده چېرته دغه سعودي ته ویلي دي چې زما په ملک کې قرآنونو ته ضرورت دی. اوس مسلې ته ګورئ څه ته ضرورت دی؟ قرآنو ته. ښکلې خبره ده. هغه د ځوان زوی ورله یو کنټینر قرآنونه اخیستي دي، یو کنټینر. او دا به چې څومره هلته جوماتونه دي خوا او شا کې او مدرسې ټول له به یې ورکړي. بیا ولې د دې ځینې لیږلي هم دي، لیږلو ډېره ګټه خرچوي. ده په ملک کې هغه خرڅ کړي دي. هغه سعودي ته چا ویلي دي، خبر شوی ابې کیس کړی. څومره لوی ظالم و، څومره لوی ظالم و چې غریب دی خو ځان له دې وخوري که نه. هغه ته ما د وتو دروازه دا ده نه ګوزه دي چې او لا ښه سړی دی چې صرف د باندې کیس کړی دی. حیا تا کې نشتی، شرم په تا کې نشتی، د الله نه ته نه هېرېږي. قیامت په ورځ چې الله تا راونیسي چې دا خو زما په نوم و، ته به څه وایې الله ته؟ دوکه دې کول هغه دې په دین کې وکړه. او بدنامي اوس دغه عربی چې کوم ځای کښېني که دا قصه به دی کوي. او که سبا له ته په دې عربي پسې ورغلې چې یاره دې څه ضرورت دی، کله ګزارې د باندې ونه کړو. ځکه چې د هغه به اوس وایي چې دا اوس دغه قصه روانه ده ټول هلته. دا زمونږ دا خو ما ګوره یو قصه ذکر کړه، داسې ما ته دومره قصې معلومې دي که نه چې ته به حیران شي. دا ږیره به یې اوږده کړي د الله د یېرې نه دې ګیم دپاره پټکې سپین ټوکې به یې راچولې جي بس تپوس چې وکړي تپوس یې چې وکړي. نه جومات شتي نه مدرسه شتي نه علم شتي هېڅ ورسره هم نشتي، خو صرف دا پیسې راټولې وخوري. د هغې د لاسه یعنې دغه خپل خباست وکړو، خو بیا چې هغه کوم حقدار دي د هغوی پکې پته نه لګي. هغه یو ویډیو ډېره مشهوره شوې، تاسو به لیدلی، یو کس را ټینګ کړی هغه خو لمنډه په ګاډي باندې باقاعده سپیکر لګولی دی او زمونږ علاقې خو ښار ناپرسان دی چې څه دې زړه غواړي کوئ. هسې دې ملک کې دې څوک د چاندې دپاره ډبې کېږي که نه ځه څوک دې نر شي دې جومات دې دروازې سره دې ډبې کېږي. قانون دی، ملک آباد دی، تپوس کوي دا څوک دی او څوک نه دی. ته اجازت اخیستی د حکومت نه؟ ستا ځای کوم ځای کې دی؟ اول به حکومت وګوري چې هغه تا سره منډه والی شي که نه شي. د هغې نه بعد به د حکومت سره ته داخله وکړې، نو که هغوی دې اجازت درکړو نو هغوی به درته طریقه بیا وښایي. ملکونه داسې روان دي. هسې زموږ په دې ملک کې چې بدګماني نه ده کېدی چې ما نه نن بعض خلک خفه شي چې دا خبرې واوري.
دا څومره دا ډبي چې پراته په دې لارو کوڅو کې او په دې بازارونو کې چنده برای فلاني مسجد او چنده برای فلاني مسجد دا به ټول رښتیا وي اوس یو موږ پېژنو لکه مثال کې زموږ د علاقې جومات دی فلاني نوم یې دی او د هغه جومات دلته دغه پروت دی دا خو موږ پېژنو د خیر یو کار دی زموږ په مخ کې روان دی موږ یې پېژنو خو دا چې ته عام ګرځې او زه په زه دا ډبي پراته وي د دې څه حقیقت موږ ته معلوم دی زه دا نه یم چې ټول به دروغجن وي خو دروغجن به پکې وي خامخا به وي نو هغه کس رانیولی د هغه په ګاډي سپیکر هم لګولی دی ښه پټکی ښه مزېدار او ماشومانان ورسره هم دي ته څوک یې وروره موږ جي جومات جوړو زموږ جومات دی هغه خوځي کې مدرسه هغه د ځوان زوی چې راټینګ کړی دی وي مدرسه دې کوم ځای کې ده نو دغه طرف ته خو ټوله دنیا ده چې ته لاس داسې ونیسې که نه چې هلته ده هلته خو دې طرف ته خو نیمه دنیا ده کوم ځای یادوې لګیا ته مولای او ته سورې فاتحه ووایه ته دعای قنوت ووایه سړی پکې ګیر شو ځکه زه تاسو ته یو نصیحت وکړم چې کله داسې قصه وینئ که نه نو علم او علما مه بدناموئ بلکې داسې وایئ وایي د علم په جامه کې یو سړي دوکه کړې ده داسې وایئ لکه ګوره وایي ږیره یې وغوله یې وکړه نه داسې ووایه وایه غل ږیره پرېښودې وه غل ږیره پرېښودې وه د ږیرې په غلا کې سویمه ده غل ګیره پرېښودې غل پټکی په سر کړی او د ځان نه یې مولا جوړ کړی اوس خبره صحیح ده اوس صحیح شو خو ته به ټول علما الله والا خصوصا هغه د الله دوستان دي په څومره لوی ګناه کې موت واقع شو که موږ داسې وکړو نو داسې ووایه چې یو سړي پټکی په سر کړی د ځان نه یې مولا جوړ کړی او څه چې کوو دوکه یې ورکوه خدا د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو ملاویږو په یو نیکسټ ویډیو کې په یو نیکسټ ټاپک سره موږ له راکړئ اجازت السلام علیکم ورحمة